د خلیل رحمان حقانی په جنازه کې کله چې سراج الدین حقانی د خپل تر خلیل رحمان حقانی تابوت ته ورنږدې شو نو یوه لویه چیغه یې له خولې څخه ووتله چې جنازې ته راغلو ټولو خلکو ورسره په ژړا شروع کړه او ډیر یو دردونکی منظر جوړ شو. که غواړئ چې په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو پر وزیر برید په کور دننه او له افغانستان څخه بهر غبرګونونه راپارولي. خلیل رحمان حقانی چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر و پرون په کابل کې په خپل وزارت کې دننه په یو برید کې په شهادت ورسېدل. په شروع کې د شهادت یوازې د وراره انس حقانی نړیوالو رسنیو ته تایید کړی و خو وروسته بیا اسلامي امارت هم د شهادت تایید کړ او دای د خوارجو لخوا یو بزدلانه عمل وګاڼه. د طالبانو حکومت سره نړیوالو په خلیل رحمان حقانی برید ته د طالبانو سره ځینې نړیوالو معتبرو ادرسونو هم غبرګون ښودلي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو پر وزیر خلیل رحمان حقانی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی تر دی په یاد وزارت کې برید ترسره شو چې په نتیجه کې د دې وزارت وزیر خلیل رحمان حقانی سره نورو ملګرو یو ځای په شهادت ورسېدل. د شهید خلیل رحمان حقانی د جنازې لمونځ نن ترسره شو چې ورته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی چې د وراره دی هم راغلی و. کله چې سراج الدین حقانی د خپل شهید تابوت ته ورنږدې شو نو له خولې څخه یوه بې اختیاره چیغه ووتله او ویې ویل چې اخ ملا مې ماته شوه چې د ده په دغه چیغې اورېدو سره جنازې ته راغلي ټولو خلکو ورسره په ژړا شروع کړه. انا لله و انا الیه راجعون. الله تعالی دې ورته جنت الفردوس نصیب کړي.